د محترمو مشرانو چې څومره د مو بهر نه میلمانه راغلي طارق پښتونیار صاحب هغه سره میلمانه هغوی ته کور مې ته په راتګ هرکلی یم. دوه شعرونه دي د عدم تشدد په حوالې سره مو ستر مبارز حضرت بچه خان بابا ونې هم روانه دی نو د هغه روح ته د دوه شعرونه ډالۍ کوم. نشي صاحب چې د ګلونو ګزارونه پتا نه کومه چې د ګلونو ګزارونه پتا نه کومه مطلب یې دا نه دی چې مینه به بیا نه کومه مننه چې د ګلونو ګزارونه پتا نه کومه مطلب یې دا نه دی چې مینه به بیا نه کومه او د باچا خان بابا خبرې مې په ذهن خورې زه د لفظونو تشدد هم په چا نه کومه مننه قربان شم. د باچا خان بابا خبرې مې په ذهن خورې زه د لفظونو تشدد هم په چا نه کومه. دوه شعرونه نور در سره شریکوم. د کور مې په حالاتو کې مو څه لیکلي وو که ښه نه وي په خراب هم کیدی شي که ښه نه وي په خراب هم کیدی شي ګذره په دې اسباب هم کیدی شي مونږ د ستونزو حل جنګونو کې لیدلی ګنې حل یې په اعصاب هم کیدی شي مونږ د ستونزو حل جنګونو کې لیدلی ګنې حل یې په اعصاب هم کیدی شي. مننه.